سیالې نه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ. ما څنګه تاسو په انټرو کې ویډیو کتل چې دغه ویډیو څنګه جوړیږي. نو ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده. له ټولو مخکې ملګرو تاسو لیټ موشن ځان ته ډاونلوډ کړئ. چا سره نوی لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت د لاغ ځان تاسو کولی شئ دا ځان ته ډاونلوډ کړئ. ملګرو دا چې کله ډاونلوډ کړئ دا به تاسو سمپل اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ دا پلس آیکن ته استخکاری دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ او دا خپل ریش سلیکټ کړئ. کوم ریش باندې تاسو ویډیو جوړوئ هغه ریش به تاسو دلته سلیکټ کړئ او دا به لاندې لیکلي کریټ پروجیکټ دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ. ملګرو به دا پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ، میډیا باندې به کلیک کړئ او دلته به تصویر راواخلئ، کوم تصویر باندې تاسو ویډیو جوړوئ. ښه ملګرو به دا تصویر باندې به کلیک واخلئ، بره ته استخکاری دا پلس آیکن دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ او بیا دلته لاندې دا موومنټ ترانسفر لیکلي دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن ته استخکاری د باندې به کلیک کړئ او دا تصویر به دغه شانتې لږ راغټ کړئ دغه شانتې او بیا د بره ته استخکاری د څلور غشي دغه باندې به کلیک واخلئ او دا تصویر به دغه شانتې صحیح پکې راولئ، دغه کاور کې صحیح دغه شانتې راولئ. ښه ملګرو بیا ته استخکاری د خالي ځای دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ. ښه ملګرو بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ، میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه یو ویډیو راواخلئ، هغه ساوند به راواخلئ کوم ساوند باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ. نو موږ سره دلته یو ساوند دی، زه هغه ساوند ګورم. ښه ملګرو موږ سره دغه یو ویډیو دی، دغه ویډیو ساوند موږ پکار دی. بیا به دا ویډیو باندې به یو پر کلیک واخلئ او بره ته استخکاری د پلس آیکن دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ. کله مو دغه باندې کلیک واخیسته بیا دا ویډیو باندې به کلیک واخلئ او بره ته استخکاری د درې ډاټ دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن ته استخکاری ایکسټراکټ آډیو دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ. بیا دا ویډیو باندې به کلیک واخلئ او بیا تاسو دا ډیلیټ له مخکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دا ویډیو به موږ سره دغه شانتې ډیلیټ شي او د تصویر به پاتې سي. ښه ملګرو بیا که چېرته غواړئ تاسو دغومره ویډیو جوړه کړئ نو دغه ساوند باندې به یو پر کلیک واخلئ، دا ویډیو به دغه شانتې رامخکې کړئ او دا ساوند باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن به ورپسې ووایي او بیا به دا د خواطني ساوند باندې کلیک واخلئ او بره ته استخکاری د ډیلیټ علامه دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ. ملګرو بیا دا تصویر باندې به کلیک واخلئ او تاسو استخکاری دغه یو اپشن دغه باندې به کلیک واخلئ دغه شانتې. ښه ملګرو بیا دا پلس آیکن باندې به یو پر کلیک واخلئ او دلته شیپ دی، دغه شیپ باندې به یو پر کلیک واخلئ، بره ته استخکاری د درې ډاټ دغه باندې به کلیک واخلئ او فیل کمپوزیشن به ورپسې ووایي دغه شانتې. ښه ملګرو بیا دا کلر باندې به یو پر کلیک تاسو واخلئ. کله مو چې کلر باندې کلیک واخیسته دغه یو اپشن ته استخکاری د دې خواته دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ. کله مو دغه باندې کلیک واخیسته ملګرو دغه بهرنۍ دا تورې څه چې کومه ده دغه به دغه شانتې راولئ، دغه ځای کې مابین کې صحیح ولګوئ او دا سپین به دغه شانتې راکش کږئ نو دا به دغه شانتې صحیح دا لیکه ولګوئ، دا خط چې کوم یو دی دا به د مابین کې صحیح ولګوئ. ښه ملګرو کله چې تاسو دغه کار وشو نو بیا تاسو استخکاری دغه لاندې د خالي ځای دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ او بیا دا شیپ باندې به کلیک واخلئ، تاسو دا بلډینګ ښکاري دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ او دا لیټن به ورپسې ووایي او بیا تاسو استخکاری د سکرین دغه باندې به کلیک واخلئ. ملګرو بیا دا شیپ باندې به کلیک واخلئ، دا غشي علامه ته استخکاری دغه باندې به ډبل کلیک واخلئ او دغه یو اپشن به ورپسې ووایي. ښه ملګرو بیا دا ویډیو اولني سر ته به راشي او دغه ویډیو نه به تاسې بیک شئ. دلته پروجیکټ لیکل د پروجیکټ ته به تاسې لاړ شئ او دغه پروجیکټ لینک به هم ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم، لاغ ځان تاسو کولی شئ دا پروجیکټ هم ځان سره ډاونلوډ کړئ. ملګرو دغه پروجیکټ باندې به بیا یو پر کلیک واخلئ او دلته به اوکې ورپسې ووایي. ښه ملګرو بیا بره ته استخکاری دغه ایموجي د ایموجي باندې به یو پر کلیک واخلئ او دغه یو کاپي علامه ته استخکاری دغه باندې به کلیک کړئ او بیا دلته کاپي لیر ته استخکاری د کاپي لیر باندې به کلیک واخلئ. ښه ملګرو بیا دغه پروجیکټ نه به تاسې بیک شئ دغه شانتې، دا تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا به دغه یو کاپي علامه ته استخکاری دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر ورپسې ووایي. بیا د ایموجي باندې به یو پر کلیک واخلئ، دا بره ته استخکاری دغه یو غشي علامه دغه باندې به دوه پر کلیک واخلئ او دغه یو اپشن به تاسې ورپسې ووایي. ښه ملګرو بیا تاسو ته لاندې د ښکاري د موومنټ ترانسفر دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ او د ایموجي به دغه شانتې صحیح ورفټ کړئ. ښه ملګرو کله مو چې دا دغه شانتې صحیح ولګاو نو بیا تاسو ته ښکاري دغه یو غشي علامه دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ او بیا تاسو ته ښکاري دا ډبل ای دغه ډبل ای باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو غواړئ دغه ایموجي ته نه لرې کړئ نور ایموجي ولګوئ، دلته به تاسې نور ایموجي ولګوئ او بیا دا ټیک مار باندې به یو پر کلیک واخلئ. بیا د خالي ځای تاسو ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دا ویډیو اولني سر ته به راشئ او دغه ویډیو نه به تاسې بیک شئ. ښه ملګرو بیا دا تر اوسني پروجیکټ ته به لاړ شئ او دغه پروجیکټ لینک به هم ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم، لاغ ځان تاسو کولی شئ دا پروجیکټ هم ځان ته راډاونلوډ کړئ. ملګرو بیا دغه لیکلو باندې به تاسو یو پر کلیک واخلئ، لاندې دغه لیکلو باندې به کلیک واخلئ او بیا د کاپي علامه ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او کاپي لیر به تاسې ورپسې ووایي. نو بیا به دا پروجیکټ هم دغه شانتې بیک شئ دننه.
بیا دا تر اوسنۍ ویډیو ته به لاړ شئ او تاسې به دا ویډیو یو پیره پلی کوئ او دا ساوند به اورئ چې چېرته ساوند لیرکس دغه ځای نه شروع کېږي نو دلته به ویډیو سټاپ کړئ یو پیره او دا کاپي علامت ته چې ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او فیسټ لیر به تاسې ورپسې ووایئ. ښه ملګرو بیا دغه لیکل به دغه شانتې لږ رامخکې کوئ او دلته ما لیرکس به تاسې اورئ چې هغه څه وایي که نه هماغه لیرکس به تاسې دلته لیکئ. نو زه اوس مقصد یو نوم لیکم او تاسې به هماغه لیرکس بیا دلته لیکئ. ښه ملګرو کله مو چې دا لیرکس ولیکو بره تاسې ته ښکاري دا فونټ دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دغه فونټ لینک به هم ستاسې لاندې ډسکرپشن کې درکړم له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دا فونټ هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. ملګرو بیا دا فونټ باندې به یو پیره کلیک واخلئ دغه فونټ به سلیکټ کړئ او د ټیک مار علامت ته چې ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ. کله مو چې دغه باندې کلیک واخیسته مومنټ ټرانسفر تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دا لیکل به دغه شانتې لږ باره بوځئ دغه شانتې. نو کوم ځای کې تاسې ته ښه ښکاري او همغه ځای کې به دا لیکل تاسې ودروئ او بیا دغه ښه ملګرو بیا دغه یو اپشن باندې به کلیک واخلئ او دا ښه ملګرو بیا تاسې کولی شئ دا لیکل له دغه ځای نه تاسې کولی شئ دا لیکل ځان ته صحیح برابر کړئ دغه شانتې که وړه کوئ او که غټوئ. ملګرو بیا دا خالي ځای تاسې ته ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دننه به بیک شئ. ملګرو بیا دا ساوند به تاسې اورئ دا ساوند لیرکس کوم ځای کې ختمیږي مثال د ساوند لیرکس دغه ځای کې ختمیږي دغه ځای کې به تاسې ویډیو سټاپ کړئ یو پیره او دغه لیکلو باندې به کلیک واخلئ دا لیرکس چې کوم یو موږ ولیکه دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دغه یو اپشن تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او د غشي علامت ته چې ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او بیا دا خالي ځای ته چې ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ. ملګرو بیا دغه اولني لیکلو باندې به کلیک واخلئ دا اولني لیرکس چې کوم یو موږ ولیکل دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن ته چې ښکاري دا به دغه شانتې کاپي کوي کاپي لیر دغه شانتې. ښه ملګرو بیا به دا ویډیو تاسې پلی کوئ که چېرته دوم لیرکس له دغه ځای نه شروع کېږي دغه ځای کې به دا ویډیو سټاپ کړئ تاسې یو پیره او بیا دا کاپي علامت ته چې ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر ورپسې ووایئ دغه شانتې. نو ملګرو دلته به تاسې دوم لیرکس لیکئ دغه لیکل چې کوم یو دي دا به دغه شانتې پاکئ ته نه او دلته به دوم لیرکس تاسې ولیکئ. ښه ملګرو کله مو چې دوم لیرکس ولیکه او دغه یو اپشن تاسې ته ښکاري بره دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ. نو بیا به دا ویډیو تاسې پلی کوئ یو پیره چې دا لیرکس کې چېرته دا دوم لیرکس دي تاسې دغه ځای کې ختمیږي نو دغه ځای کې تاسې دا ویډیو سټاپ کړئ یو پیره او بیا دا لیرکس باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن به تاسې ورپسې ووایئ دغه شانتې. ښه ملګرو بیا دا درېیم او څلورم لیرکس هم همدغه شانتې مخکې کوئ ویډیو او دغه به ګورئ دغه شانتې. بیا دا ویډیو اولني سر ته به راشئ دغه شانتې او دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ او میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته ملګرو تاسې یو لوګو راواخلئ کومه لوګو چې تاسې د یوټیوب ته جوړه کړې وي یا ټیک ټاک لپاره نو هماغه لوګو به تاسې راواخلئ دغه دا بینجي ویل کېږي دغه بینجي دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ بره تاسې ته ښکاري پلس ایکن دغه باندې به کلیک واخلئ. ښه ملګرو کله مو چې دغه باندې کلیک واخیسته تاسې د خالي ځای ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دا به دغه شانتې لږ رامخکې کوي دا ویډیو او ښه ملګرو بیا یو پیره به د بینجي باندې به کلیک واخلئ مومنټ ټرانسفر تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دا بینجي چې کومه یوه ده دا به دغه شانتې لاندې ولګوئ دغه شانتې یعنې دا لوګو دا کومه بینجي چې موږ جوړه کړې وي یوټیوب ته یا ټیک ټاک ته کوم یو ته چې موږ جوړه کړې وي دغه بینجي به دغه شانتې لاندې ور فټ کوئ. نو بیا تاسې ته د خالي ځای ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ ښه ملګرو بیا به د بینجي باندې به کلیک واخلئ د غشي علامت ته چې ښکاري دغه باندې به دوه پیره کلیک واخلئ او دغه یو اپشن به تاسې ورپسې ووایئ دغه شانتې. ښه ملګرو کله چې تاسې دا ویډیو به سیو کوئ نو بره تاسې ته دغه یو اپشن ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دا به ایکسپورټ کوئ نو دا به موږ سره ګیلري کې سیو شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ورسره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسې ته ټول نه مخکې درځي. اوس ماته راکړئ اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.